او دې لپاره یو څو کتابونه علماء کرام لیکل دي. دغه کتابونو مطالعه چې کوم ده نو هغه ډیره ضروری ده. یو علامه شبیر احمد عثماني صاحب کتاب لیکل دی په تقدیر باندې، یو د مولانا ادریس صاحب کاندیلوی صاحب کتاب دی په تقدیر باندې. دا یو څو کتابونو مطالعه ضروری ده ځکه چې دا مسله ډیره پیچیده مسله ده. بعضې وخت کې چې سړی په دې کې بحث کوي نو واقع نشي پاتې کېدی، لکه ستاسو یو مولا دی او هغه ډیر فني مولا دی او په دې کافی دغه حاشیه شته، په شافعی شته، په شرع قائد شته، په خیالی شته که تاسو پیژنده. نو هغه کله منکر حدیث شي، کله دهری شي، ته خبره کنه تاسو په علاقه کې پوهه کنه، نو کله شي، کله موحد شي، نو کله منکر حدیث شي، نو کله دهریت تلار شي. ځکه چې دا ډیر زیات بحث او تبحیث څخه کم دی کنه، دا نه ده پکار په دې مسلو کې. بس دا رومبه خبره چې ما درته کوم دا ډیره مزیدار وکنه څنګه وا. بس فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. الله کریم چې دې مخلوق پیدا کړی دی جنت ته پارا محض فضل په اعتبار سره کې جهنميان دي دا عدل د باری تعالی خبر اخلاص. خو په دې ځکه یو څو اشکالات دي، نو دغه د اشکالاتو دفیه تاسو ته کومه. بعض خلق دا وی چې دا تقدیر چره نو دا د الله پاک قلم لیک یعنی لیکته چې لیکشه نو دا غینه خلاف بنده نشي کوله. نو چې بنده نشي کوله نو دا بنده مجبور شو. نو چې مجبور شو نو اوس دی له جهنم ته بوتلل چې دی دا د الله د عدل نه خلاف خبره ده. او دغه عقیده د چا ده؟ د جبریو ده، دغه عقیده د جهمیو ده، او دغه عقیده د مرجیو هم ده. پوښلې کنه. او عام طور سره د خلقو په دې ذهن کې هم دا اشکال راځي چار کله الله کریم انسان پیدا کړی او بیا په هغه باندې هر څه لیکلی دي، نو دې خدای خلاف قطعا کول نشي. نو چې نشي کوله نو دې خو مجبور شه. نو موږ رستو په هغه باندې بحثونه کوو چې دې مجبور نه ده. کله زه قدریو او د جبریو خبرې وکوم ان شاء الله ستاسو به تسلی شي. خو زه خپل په طریقې سره د مشکات بحث کوم، بیا غن رستو دا سوال جواب درته کوم. اول ګوره مسله ثبوت القدر من کتاب الله تعالی. اول دا عنوان دی، ثبوت د تقدیر د الله کتاب نه. او قران پاک کې په دې کې ډیر زیات آیتونه دي. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. دلتم قدر راغی کنه. وزو سو کوم چې تاسو د قران کریم په آیتونو سره ته مسله وایي. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. دې آیت سره دا ثابت شو چې تقدیر شته ده. ځکه چې والقمر قدرناه ده او دغه قدر دغه تقدیر ده. دارنګي سورۃ فرقان کې الله پاک فرمای یو آیت ده آیت نمبر دے 2 نمبر دیکھا الذی له ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. نو ګور الله پاک هر شی چې دی هغه په یو اندازې خاص پیدا کړی دی. دا ثبوت ته تقدیر دی من کتاب الله تعالی. دارنګه سورۃ حجر کې یو آیت مبارک دی او دا آیت ایک 21 نمبر دے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. نو دا قدر شکنا تقدیر شو. دارنگی سورۃ قمر دیکھا، سورۃ قمر آیت نمبر 49 اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. ہر یو شی منگ پیدا کرے دے بے قدر. سورۃ واقعہ دا آیت نمبر دے
شپیتم اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون نحن قدرنا بینکم الموت قدرنا بینکم الموت. دین ثابتی کی چیزیں دا تقدیر دیکھا. دارنگی سورت حدید اور دا آیت نمبر دے دوشتم ما صاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. نو عرص دا وجود نمخ کے اللہ رب العزت چے دے اغلی کلی دی. دا گن آیتون دی پا دے باندے چے دینا تقدیر ثابتی گی چے اللہ پاک تقدیر لکلے دے. اس دید کی یو بلا مسئلہ یاد رکھے تقدیر دیسی شے زان بے پوکے خواہ دے تقدیر پا بارکی دو قسمہ کلمے رازی یو قضاء یو قدر. یو کلمہ دا قضاء یو دے قدر. آیا قضاء اور قدر شے واحد دی پا مابین دوی کے ترادف لفظی دے معنی یو دا اور یا قضاء و قدر چے دے دوی پا مابین کی تباین لفظی سر تباین معنوی دے. دو بعضی علماء بلکہ اکثر علماء ویچ القضاء والقدر شے واحد. قضاء و قدر بالکل یو شے دے بس دی پا مابین کی دغا ترادف لفظی دے بس معنی پہ اعتبار سر شے یو دے. بعض علماء کرام فرمائے چنا قدر جدا دے اور قضاء جدا دا. تو بعض علماء وی چ قدر عبارت تے دا علم اجمالی دا باری تعالی پا بارد مکوناتو کے. قضاء دا قدر عبارت تا علم اجمالی دا باری تعالی دے پا بارد مکوناتو کے. اے دا کائنات دا وجود نمخ کی اللہ کریم اجمالاً ہر شے لکل دے. مثلا دا زید لکل دے چھ دا زید و پیدا کی بس دا لکا علم اجمالی شا. اور قضاء لکی گی ملی سیبا قضاء عبارت تے دا علم تفصیلی یا دا سے قضاء عبارت کے دا جزیات و تفصیلیوں نا چھ موافق دا علم اجمالی دے. ٹھیک ہو گیا نا. قضاء سے عبارت سے دا جزیات تفصیلیوں نا چھ موافق دا علم اجمالی دے. مثلا زید وجود دا زید لکھ دے دا قدر شا. بیاد دی مطابق دا غی زید پیدا کول دا عمر پہ لحاظ سرا رنگ پہ لحاظ سرا شقاوت و سعادت پہ لحاظ سرا موت و حیات پہ اعتبار سرا دی تب منگوی قضا. او علماوی انا کل شیئن خلقناہ بی قدر. نو قدر مخ کی شو قضا اور پسی شو. یاد شو قدر ستوئی قدر عبارت علم اجمالی دا باری تعالیٰ نہ دے چاہا متعلق دے وجود دا شے سرا. چلا پاغ عالم ازل کے علم ازلی دے کنا عالم ازل کے دا کائنات دا وجود نمخ کی اللہ تا پتہ وا چھ زبرداس زید پیدا کوم یو بیا اللہ تاغی وقت دا پتہ وا چھ دا زید بشقی وی یا با زید سعید وی پدے بشقاوت غالبی سرد اختیار دے دینا او کہ دے باندې بده دې سعادت غالب وي او دې معصیت بده پخپل اختیار ډیر کوي او کہ طاعت بډیر کوي. نو هغه الله کریم چې کوم دې پاره زمانہ کې لیکلیو. نو اوس بیا دروس ذکر کوما چې بعض خلک وي چې دا انسان مجبوری ما څنګه مجبوری ما حسن نه دی ګوره. د دې پاره ته مثال در کوما دا تقدیر در حقیقت دا مظهر د علم باری تعالی دی. الله تا ازلن دا معلومو چې دا سره به پیدا کوم دله به اختیار د کسب ور کوما. نو دی به پخپل خوخه کم شیخ وخی نو هغه الله ته پتا وا نو الله اولی کړ. دانه چې الله پاک مخ یو ټایم ټیبل تیار ک چې دی به پیدا کوم دی به لزل زنا کوي. دا لزل زنا په دې لیکلي دي نو دی به خامخه کوي. الیاذم بالله دا خو جبریه او زکه خو په بریت الله سو پوښی کنه چې دا خو زموږ مسلک ته نه. تقدیر عبارت تے دسنا اغا علم ازلی دا باری تعالی نا. قدر علم ازلی
عبارت شو د علم ازلی د باری تعالی اجمالی په حال د مخلوق اور قضا دا شو دا تفصیل دا اجزاء شو موافق د چا دا علم ازلی چې پیدا شي بیا قضا شو. بعض علماء کرام لکه قاسم نانوتوی رحمه الله هغه ذکر کوي چې قضا علم اجمالی دی او دا تقدیر چې کم ده کنه دا علم تفصیلی دی. قضا علم اجمالی دی او تقدیر قدر دا علم تفصیلی دی. او دغه مثال داسې ورکړ دی لکه یو معمار نه دی، معمار چې تعمیر کوي نو دغه تعمیر نمخ کې د یو سیز د پار نقشه جوړوي یا یو نقشه په ذهن کې دغه تصور کړی وي چې زبر دا ریل جوړوم نو دا مثلا 3 فوټه وګړي او 2 فوټه بده په پلان وي او د زمکه نو مثلا د 1 فوټ چتی دا داسیه شو دا قضا شو نانو تیسه وي لکه نقشه دا معمار چې د یو سیز تعمیر کوي نو مخکې د وجود نه دغه یو نقشه په ذهن کې وي بیا وجود د شی د هغه نقشې موافق راولي نو دا قضا علم اجمالی شو. نانو هغه تعمیر چې موافق د اجمال دی گویا کې هغه تعمیر یا وجود د شی چې موافق د نقشې دی نو مخکې نفس نقشه وا بیا دغه نقشې مطابق یو شی جوړول نو دې ته لکی څه شی تقدیر قدر. نو قضا نقشه شو او تقدیر دغه تفصیل شو. اوس دا تقدیر چې دی نو دا علم مظهر دی، دا تقدیر نه دی، دا مظهر د علم د باری تعالی دی نه کې مجبر د اعمالو د بنده. توجه ہے زين تعالی خبره. تقدیر څه شی دی؟ دا مظهر د علم د باری تعالی دی نه کې دا تقدیر مجبر العبد دی. په تقدیر سره د بنده اجبار نه کیږي چې ته بخامه خدا کوي، بلکې دا تقدیر حقیقت کې د الله د علم یعنی ظهور د علم د باری تعالی نه عبارت دی. توجه ہے ذهن ته خبر راوړي. لکه بعضی خلق ذهن کې دا خبر راولي یو اشتباه رااله یرستا په دا سوکرا چول خودی مولوی سره چې ز سوکو سراوا چم نو ته چې دا خو تقدیر کې خدای را باندې لیکلو نو کې معنی ما کې نو هله نو دا نو